السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کوچنی اتلانو خپرونه دا زه نعمان حیات یم او زه عدنان حیات یم. په نننۍ خپرونه کې به موږ تاسو ته د ویده کېدو او راویښېدو آداب په باره کې خبرې کوو. راځو د ویده کېدو او ویښېدو اول آداب ته. اول آداب دا دی چې کله د ماښام تیاره خپرېږي او تیاره راځي د هغې نه مخکې تاسو خپل کور ته ننوځئ، ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د ماښام تیاره خپرېږي په ځمکه باندې نو په دې وخت کې شیطانان په ځمکه باندې خپرېږي. بالکل نعمانه. او بل آداب دا ده د ماسخوتن لمونځ نه مخکې ویده کېدلو نه ځان وساتئ، ځکه چې هغه شاید تاسو نه د ماسخوتن لمونځ قضا شي. بالکل همداراز باید تاسو چې کله د ویده کېدو نه مخکې تاسو باید د خپل کور اضافه ګروپونه خوراک لوښي او خیرن شیان تاسو باید ومینځئ. ډېره زیاته مننه نعمانه. او بل آداب دا ده د شپې ویده کېدلو نه مخکې داسې یو بستره انتخاب کړئ چې هلته تازه هوا راننوځي. بالکل عدنانه. د خوب ویده کېدو چې کله د شپې تیاره راځي نو تاسو په خپل کور کې ګروپ یا رڼا ولګوئ، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په هغه کور کې د ویده کېدو نه ډډه کوله کوم کې چې رڼا نه وله. بالکل نعمانه. بل آداب دا ده د ویده کېدو لپاره داسې بستره انتخاب کړئ چې هغه ډېر آرام کوونکې نه وي، ځکه چې هغه شاید تاسو د سهار لمونځ لپاره راجع کېدلو نه ځان وساتئ. بالکل همداراز باید تاسو چې کله ویده کېږئ د ویده کېدو نه مخکې باید تاسو د قرآن عظیم الشان یو دانه برخه یا آیات ولولئ، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د قرآن عظیم الشان یو دانه برخه د خوب ویده کېدو نه مخکې ویلې. ډېره زیاته مننه کوچني اتلانو چې زموږ ویډیو مو کتله او تر بلې ویډیو پورې لایک سبسکرایب موږ په فیسبوک کې فالو کړئ او تر بلې ویډیو پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.